السلام علیکم ملګرو. رمیز راجا، افتخار چاچا او فخر زمان ته ډیر سخت غوسه شوی دی. په افتخار احمد او فخر زمان باندې ډیر سخت تنقید کړی دی رمیز راجا. دین علاوه بابر اعظم د فخر زمان په باره کې هم فیصله کړې ده. بابر اعظم د فخر زمان په باره کې څه ویلي دي پوره معلومات تر لپاره دی ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی چیرمن او کمنټیټر رمیز راجا ویلي دي چې افتخار احمد ته پکار دي چې افتخار احمد وس په خپل ریټایرمنټ اعلان وکړي. رمیز راجا ویلي چې افتخار احمد دی په خپل د ریټایرمنټ اعلان وکړي او افتخار احمد په خپل ځای باندې یو نوی لوبغاړي یو نوی ځوان ته موقع ورکړي. نو رمیز راجا بالکل پالتو خبره کړې ده، بالکل بکواس کړې، ځکه چې د افتخار احمد پرفارمنس تاسو مخې ته دی چې ماشاءالله د افتخار احمد نن سبا ډیر زبردست پرفارمنسز روان دي. افتخار احمد که بالینګ دی او که بیټینګ دی نو ډیر زبردست کارکردګي به کې پیش کوي. نو تاسو سره هیڅ نظر دی چې افتخار احمد ته پکار دی چې ریټایرمنټ واخلي او کنه. دا ټولي خبرې چې کوم دی رمیز راجا د ورلد کپ نه مخکې کوي او کلاریان باندې دغه سخت تنقید کوي. دین علاوه رمیز راجا ویلي چې فخر زمان ته پکار دي چې په خپل ځان له دمه ورکړي او ځان چې کوم دی د لوبډلې نه ډراپ کړي چې کله پرفارمنس ښه شو نو دوباره دی لوبډلې ته راشي. رمیز راجا ویلي چې پاکستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ته پکار دي چې د فخر زمان په ځای باندې عبدالله شفیق د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شامل کړي. کمنټیټر رمیز راجا ویلي چې فخر زمان په 10 میچونو کې ناکام شو نو فخر زمان ته پکار دي چې په خپل ټیم نه ځان ډراپ کړي او په خپل ځای باندې عبدالله شفیق ته موقع ورکړي او عبدالله شفیق او امام الحق دی په ورلد کپ کې د پاکستان لپاره اوپننګ وکړي. نو تاسو سره یې نظر لرئ چې فخر زمان د پاکستان د ټیم نه ډراپ کول غواړي او کنه؟ زه خو وایم چې بالکل ډراپ کول نه لري پکار. خیر دی که فخر زمان په 10 میچونو کې ناکام شوی خو په دې کال کې چې کوم دی د ټول نه زیات رنزونه چې کوم دی د پاکستان په بیټسمنانو کې فخر زمان کړي دي. فخر زمان ان شاء الله امید ده چې کوم ورلد کپ ته په انډیا کې وفاقي کې به زبردست فارم کوي او زبردست بیټینګ وکوي. فخر زمان یو سینیئر کھلاڑی دی او کافی تجربه هم ورسره ده. دین علاوه بابر اعظم د فخر زمان په باره کې هم خپل فیصله کړې ده. بابر اعظم په فخر زمان باندې پوره یقین لري چې فخر زمان به چې کوم دی دوباره کم بیک کوي او د ورلد کپ په میچونو کې به زبردست پرفارمنس شو کوي. نو تاسو وایي رمیز راجا چې کوم دی افتخار احمد له د ریټایرمنټ مشوره ورکړې ده او فخر زمان ته ویلي چې ته په خپل ټیم نه ځان ډراپ کا چې کله دی پرفارمنس ښه شو نو دوباره لوبډلې ته راشه. نو تاسو وایي چې رمیز راجا صحیح خبره کړې ده او کنه؟ خپل رائے خپل کمنټ سره ضروري شیر کړئ.